ستا وسایل لوټل کیږي ستا کورونه لوټل کیږي ستا د وطن ځنګلونو تپوس وکئ ځنګل لوټ کیږي ستا د وطن انسانان لوټ کیږي ستا په وینو کاروبار لګېدی وینې د لوټ کیږي د باصیت کام خبره وکړه د ټول وطن خبره وکړه هغه د تیرا د غرونو ورور یې ته هغه د سوات د ولسونو ورور یې هغه د چمن د کوټه د ولسونو ورور یې خبره به د ټول وطن کوو مونږ پښتون قام به په ملي فکر باندې په قامي فکر باندې ټول د ټول وطن مشترکه خبره کوو د دېږي وطن د غلاګانو نه راواخله د دېږي ځای نه بجلي د دېږي ځای دلته ټوبیکو په دې باندې څومره ستانه غلا کیږي دا وړې وړې غلې خو تاسو ولیدلې چې کور ته کسان راننوتل او وطن ته چې خلک راننوتي دي هغه وطن پورا قام چې لوټل کیږي کوم پورا وطن چې لوټل کیږي په هغه به څوک خبره کوي دا زمونږ او ستاسو خاوره ده اذان کیږي اذان کیږي غلی شي صحیح ده کنه اورګه کینوم اوري بس د وطن زمونږ د قام هیلې دي دغو ولسونو ته دا پښتون وطن څنګه تباه شو زه اکثر ورته وایم یار چې نن په اقوام متحده کې هر کال د دنیا د هر قام خلک سره کینی او د دنیا فیصلې کوي پښتونه ته پکې نشته یې ته د صفونو نه وتلی یې ستا تاریخ ورک شوی دی ته د نصاب نه وتلی یې ستا ژبه سپکه ده ستا په ژبه کې ستا په خاوره هیڅ نه کیږي ستا په وسایلو ستا اختیار نشته دی ستا په خاوره په یو انچ ځمکه ته اختیار نه لرې ته بې اختیاره یې په جدید دنیا کې او بیا هغه کام چې د خپل وطن اختیار یې هغه دشمن ته ور په لاس کو چې په زرګونو کالونو یې دشمني ورسره کړې وه دا د خپلې خاورې اختیار ډېرو ظالمانو خلکو ته ورکړو ډېر کم نسله خلکو ته د خپلې خاورې اختیار ورکړی دی ډېر بې نسله خلکو ته د خپلې خاورې اختیار ورکړی دی ځکه نن تباه یې ته وړوکې غلا هم نشې تم کولی ته غټې غلاګانې هم نشې تم کولی ستا که څوک کور لوټي ستا که څوک وطن لوټي که څوک ستا غر لوټي دلته خبره نه وشوې خو ما ته معلومه ده څومره ځمکې قبضه شوې په دا ثوابۍ کې په دې ګانداب کې یو ځوان یې په دې پورې وویستلو چې د دې ځای نه ته مهي کبان ولې نشي پوښتنه یې وکړئ چېرې د خپلې خاورې د وینې تپوس هم نه شي کولی نو محترمو بیا د پاسه په تا باندې وایي پښتانه دهشتګرد دي سپین ږیرو نن یې زه درته واضح کومه چې دهشتګرد څوک دي دا ټوله نړۍ ترهګره کېدلی شي دهشتګرد خو پښتانه دهشتګرد نشي کېدی زه ثبوت ورکوم ثبوت یې ورکوم منم
منم په دې خاوره کې به یو پښتون ټوپک اخیستی وي وژنې به کوي خلک به وایي چې ته څنګه وایې چې پښتانه ترهګر نه دي پلانکی هم پښتون دی پلانکی هم زمنم چې وي به خو هغه دا یو ټوپک مار دا یو ټارګېټ کیلر دا یو ګوډ بیډ دا مونږ کام نه دی تربیت ورکړی دا زمونږ د کام په مشوره نه دی روان دا زما د وطن په پیسو په اصلو نه دی روان دنیا ورته پیسې اصلي د دهشتګردۍ او تربیتونه او پیسې ورکړي دي مونږ نه دي ورکړي دا د پاکستان د جرنرالانو واخله تر امریکې پره دا ټول پکې ملوث دي مونږ نه یو پکې ملوث زمونږ په خاوره ترهګري مونږ نه ده کړې البته د امن دپاره چې څومره غونډې کېږي د امن دپاره چې څومره غونډې کېږي زمونږ کام کوي په تېر 15 کاله کې په ټوله دنیا کې په 18 اربه انسانانو کې د امن دپاره دومره ډېر احتجاجونه دومره ډېر جلسې و جلسونه پوره 18 اربه انسانانو نه دي کړي لکه یوازې چې مونږ پي ټي ایم ورته وکړې نو امن څوک غواړي امن مونږ پښتانه امن غواړو د امن طرفدار یو ټوله د دنیا او نړۍ راته په یو سایډ شوې ده هغه دلته جنگ غواړي هغه دلته په جنگ کې مفادات دي نن هم چې کوم جنگ را روان دی زه د جنگ په تفصیلات پسې نه ځم خو جنگ یو ځل درته ښایم چې دا جنگ د څه دی دا جنگ د دې دی چې په دې خاوره دلته یو سیپیک جوړېږي د امریکې نه دی خوښ په هغه باندې چین او امریکا لانجه ده دلته اوس به دلته بیا وسلوالې ډلې جوړې شي امریکا به ډالر ورکوي چې جوړ یې که چین به ورته وایي چې ختم یې که دا جرنیلان به یو وژني او دوه به جوړوي د یو نه به یې هم اخلي چې درته مړ مې کړ د بل نه به یې هم اخلي چې درته جوړ مې کړل او ستا خاوره به تباه کېږي ستا بچیان به تباه کېږي دا د دې خاورې سره جنګ دی پولیس خو په ټول ملک کې شته خو ستا پولیس ولې وژل کېږي یوازې ملایان په ټول ملک کې دي ستا ملایان خلک خالي وژني او داسې هر څه چې کېږي هم د دغې خاورې د خلکو سره کېږي د بل چا سره نه کېږي لږ سوچ وکړئ دا قام ټارګېټ دی دا وطن ټارګېټ دی دا مقابله ته به په یوازې نه ورځو تقسیم مقابله به نه کوو چې صوابۍ یوازې ځان ته وایي وزیرستان یوازې باجوړ یوازې سوات یوازې کویټه یوازې باسیت کام به ورته ودرېږو دې ته د ورونو په شان خلک څه وایي لاپته افراد نه یو ځل د لاپته رشته را معلومه کوي ولې زه او تا سره لرې یو د یو ژبې خلک یو د یو وطن خلک یو یوه پښتونخوا مو ده دا ټول وطن زما او ستا شریک ملکیت دی هغه د وزیرستان غرونه ځوانانو ستاسو دي او دا د تیرا د خلکو دا مردان صحابې د دوی دی بل څوک مو په ژبه هم نه سره پوهېږي خپل به سره پوهېږو بل څوک مو نشته نه بل وطن لرو په دنیا کې دا مو پښتونخوا ده شریک ملکیت دی په شریکه به یې جوړوو لہذا دلته یو زه دا فرق کومه دلته خبرې وشي دوه فرقین فوجان او طالبان دوه فرقین دوی نه دي دوه فرقین یو فرق دوی دی دواړه یو فرق مونږ یو ځکه چې دواړه پښتانه وژني دواړه پښتانه لوټي دواړه د پښتنو په خاوره د تباهۍ منصوبې راوړي نو لہذا د قام سره د وطن سره مقابله ده اوس دې مقابله ته چې تر څو مونږ قامي فکر نه وي جوړ کړی تر څو دې ته مونږ باسیت کام نه وراچک شوي تر هغې نه کېږي خو اوس تاسو ته یو زیری درکوم یوه مبارکي درکوم دا ولسي پاڅونونه ځای پر ځای لګیا دي دا په باجوړ او په سوات بنیر دا داسې په خیبر نه واخله تر وزیرستانه پورې تر چمنه پورې لګیا دي دا پاڅونونه د پښتون قام د یو لوی اتحاد سبب ګرځي د یو لوی اتحاد بنیاد کې ښودل کېږي ورته فکر مدای پښتانه ورځ تر بلې راټولېږي پښتانه په راټولېدلو لګیا دي پښتانه په متحد کېدلو لګیا دي که کله متحد شولو هغه د نیکونو تاریخ به بیا پرې ژوندی کوو او په دې خاوره باندې به
په دې خاوره باندې به بیا پښتون ته په سپک نظر هم څوک ونه ګوري د دغې خاورې هر غلیم به د دغې خاورې هر ظالم به په تېښته وي انشاءالله هغه اتحاد لرې نه دی دا ځای پر ځای چې کوم پاڅونونه وشول دا لویه خوشخبري ده د مظلومو خلکو دپاره د محکوم قام دپاره لهذا اوس په دې کې یو خواست کوم دا پاڅونونه چې کیږي په دې کې به یو بل ته پیغورونه نه سره ورکوو په دې کې به د یو بل ته ځان خبره نه کوو د قام خبره به کوو د وطن خبره به کوو نورې خبرې نشته دی خامخا چې په یو سټ کې روان وو یو بل په څنګله نشو سره وهلی چې ته ډېر پیاوړی زه لږ پیاوړی تاسو پیاوړي یې ولسونه چې نه وي مونږ هېڅ نه یو دا د ولس په زور کېږي هر څه نو لهذا په دې کې به تفریق نه وي کم سے کم زمونږ له اړخه د پی ټي ایم له اړخه به کله هم دا تفریق نه وي چې ته د کوم ګوند یې ته چې یو ځل پښتون یې ته چې څوک هم د کوم ګوند هم یې ته زما ورور یې زه به په هره سخته کې ستا سره ودرېږم نو د لمونځ وخت دی ملګري به هم ځي بهرحال بیا هم وایم چې ولسي پاڅونونه که نور کېږي نور هم وکئ دلته غلاګانې کېږي یا دلته ټارګېټ کیلینګ کېږي یا دلته نور کوم فساد دی دې ته به هم ملاتړی او دا اوس یې چې غلا بند کړې وه د پنجاب نه ما ویل لږ انتظار ورته وکړه که کیسه مشکلېږي صوابۍ ولس به هم را سره کوو دوی نه به بجلې بند کوو د دې چې دوی مونږ ته څه نه راکوي مونږ هم ولې ورکو ګوره یو خبره چې واضحه کړم د پنجاب سره زمونږ په دې ګیله نه ده چې ته تور یې او که سپین یې خدای شکل ورکړی هغې مونږ ورسره کار نشته زمونږ د پنجاب نه په دې ګیله نه ده چې ته څه اغندې لنګ اغندې کپړې اغندې که پین شرټ اغندې په دې مو ګیله نه ده ورسره دا دال خوري که غوښې خوري په دې مو ګیله نه ده ورسره دا استحصال په بنیاد مو ګیله ده استحصال درته ښایم چې هغه څنګه شي د پنجاب معیشت په دوو وجو ولاړ دی یو انډسټري ده صنعت یو اګریکلچر دی زراعت انډسټري ته یې بجلې او زراعت ته یې اوبه زمانه وړي دي زما خپل پټ کړي مونږ صرف استحصال یادوو چې د زور ظلم او د جبر د پالیسیانو په مخالفت کې به دی مونږ ولاړو محترمو دلته د هغې نه چې کوم د بلوچو نه ګیس راوړي نو بلوچ په هغه باندې جنګ وکړه جنګ ته یې پښتانه اف ور مخکې کړله وینه د پښتنو تویږي او انډسټري ده په روانه ده نو محترمو یوازې موږ په دې بنیاد وایو چې استحصالي منصوبې دا استعماري منصوبې دا نوآبادیاتي منصوبې د دې د ختمولو دپاره به یو کېږو دا به کله هم نه منو چې موږ به تقسیم وو موږ که په خپلو علاقو کې هم یوه غونډه کوو دا به د قومي فکر او د ملي فکر په بنیاد باندې کوو نو د دې دپاره هر وخت تیار اوسئ د قام مسلې ډېرې دي د وطن مسلې ډېرې دي مسلې به ټولې حل شي چې موږ سره رایو شو نو موږ به د اتحاد سندرې وایو موږ به د اتفاق سندرې وایو په دې خاوره باندې که څوک د ان پي دی که څوک د جمعیت علما اسلام دی که جماعت اسلامي دی که پی ټي آی دی که نون لیگ پیپلز پارټۍ کې دی چې یو ځل پښتون دی ټول به سره یو کېږو سره نږدې کېږو به خپله خاوره به ګټو نو د دې لپاره چمتو یئ نه اواز به هغه هم راکوي ټول چمتو یئ تکړه یئ خپله خاوره به ګټو خپل وطن به ګټو دهشتګردي ختموو د خپلې خاورې نه هر غاصب شړو مننه خوشحاله اوسئ